وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چې اویا میندې چې بچی مړه شوي او د هغې غم راټول کړي دومره یعقوب علیه السلام ته غم نبی یې ترنه تپوسو کو چې الله ورله څومره اجر ورکړی و په دې غم باندې نو جبریل امین ورته وفرمیل چې الله ورله د 100 شهیدانو مره اجر هم ورکړی و د اویاو میندو مره غم پرې راغلی او د 100 شهیدانو مره اجر رب العالمین یعقوب علیه السلام لور کړو حدیث مبارک کې هم راځي اشد الناس بلاء الانبیاء د ټولو نه زیات تکالیف چې راغلي هغه په پیغمبرانو راغلي بیا ورپسې چې څومره یو کس الله ته نږدې وي نو دومره پې الله تبارک وتعالی لوی امتحان راولي نو په یعقوب علیه السلام په زړه کې د یوسف علیه السلام محبت ډیر زیاتو نو ځکه په الله تبارک وتعالی دا امتحان ډیر لوی راوست چې دا بچی ته نه جدا کو وقال یا اسفا علی یوسف هی افسوس په یوسف علیه السلام وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ سپینی شولې سترګې د من الحزن د غم نه فهو کظیم او دې ډکو د خفګان نه نو قالو دی ورته وی تالله قسم په الله تفتأ تذکر یوسف ته یادوي یوسف علیه السلام حتی تکون حرضا تر دې چې ته به بیکار شي ګورې نور به ډېر خراب شي مړ به شي او تکون من الهالکین یا به هلاک شي مړ به شي نور د دې نه واوړه نور دا غم مزه ورته و د یوسف علیه السلام مړ به شي نورو نو قال یعقوب علیه السلام وی انما اشکو بسی وحزنی الی الله ز بیانوم خپل سخ غم او خفگان الله الله ته بیانوما تب وای چې دا پیغمبرو دولی دومره خفگان کو زکا دا خفگان چې دی کنا دا د پیغمبر د نبوت سره منافی نه دی ګوره دا خود طبعی خفگان دی بچی لر شوی دی نو خفگان به پی راضی نه دا د نبوت سره منافی نه دی لکه بخاری شریف کې راضی چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابراهیم بچیو د نبی علیہ السلام چې هغه وفات شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جړل سترګونه اوښ کې بهیدلې او فرمایلی وی ان العین تدمع والقلب یخشع وی سترګه چې دا اوښ که بهیي او زړه چې دی هغه یریږي او زنوام مگر اغا سچ اللہ پی رضا دے خوی و انا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون خو ابراہیم ستا پا جدائی دیر غم جنیما او دسترگونے اوخ کی بیدلی نو علماوی د غم پا ٹیم کی دسترگونے اوخ کی بیدل دا دزرد نرموالی نخدا دا ببیگی خام خواب اوخ کا رازی جڑا برازی نبی علیہ السلام د تمام انبیاء سردار دے بچے وفات شو دسترگونے اوخ کی بہیگی وی بچیا ډیر غمجن مستا په پیراق باندې نو دا نبوت سره منافی نه ده دا د انسان طبیعت ته فطرت ته چې د پړه کې به نرموالی پروت او دی بجاړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي ما تاسو د دین نه یې منع کړي چې جاړی مو زه تاسو ته وامه د غم په وخت کې ګریوانونه مشلوئ مخ په سپیړو مه وخئ او چغې مه وخئ زه تاسو د دې نه منع کوم نور به خامخا سړی جاړي نو ابراهیم علیه السلام وی یعقوب علیه السلام انما اشکو بسی و حزنی الی الله زه بیانوم خپل سخت غم او خپل خفګان الی الله الله ته خپل شکایت کومه نو علما وی چې کله خپل پریاد سړی بنده الله ته کوي نو دا ناشکری نه ده بیا دا بی صبری نه ده چې پتا مصیبت راشي او ته خپل پریاد الله ته کوه چې مصیبت راغې مخلوق ته پریاد مه کوه او الله ته کوه
حدیث مبارک کې راځي چې کله په یو بنده باندې غریبی راشي او دی ډیر محتاج او دی دا غریبی د مخلوق نه پټه کی او الله ته پریاد شروع کی مخلوق ته نه ښکاره کوي، الله تبارک وتعالی وی زه ول د یو کال د رزق بندوبس وکم. نو الله ته فریاد کو با الله ته به فریاد کو. الله ته فریاد کول دا بی صبری نه ده، خو مخلوق ته فریاد کول چې دی هغه دا بی صبری ده. ځکه یعقوب علیه السلام وی انما اشکو بسی و حزنی الی الله، زه خپل غم او خفګان الله ته سپارم. او بیا بچو ته وی ځئ معلومات کوئ تلاش کوئ انشاءالله زما بچې به الله مال راولي. وی واپس لاړ شه. فرمایي فلما استیأسوا هر کله چې دی نا امید شول منه داغه نه خلصو نجیه نو جدا شول جرګه کوونکي. قال کبیرهم اویل مشر ددوی علم تعلموا آیا تاسو ته معلومه نه ده ان اباکم چې بېشکه پلار ستاسو قد اخذ علیکم په تحقیق سره اغستې وه ستاسو نه موثقا من الله کلک واده د الله د طرف نه ومن قبل او پخوا د دینه ما هغه فرتم چې تاسو کوتاهي کړې وه فی یوسف د یوسف علیه السلام په باره کې. نو فلن ابرح الارض زه خو هیڅ چرې نه جدا کېږم د دې ځای نه حتی یأذن لی ابي تر دې چې اجازت وکي ما ته پلار زما او یحکم الله لی یا فیصله وکي الله زما په باره کې وهو خیر الحاکمین دغه الله غوره فیصله کوونکی دی. ارجعوا الی ابیکم واپس لاړ شئ خپل پلار ته. فقالو ورته ووایي یا ابانا ای پلاره زمونږه ان ابنک سرق بېشکه ستا زوی غلا کړې ده وما شهدنا او گواهی نه کو مونږه الا بما علمنا مگر په هغې څه چې مونږ ته پې علم دی. وما كنا للغیب حافظین نه یو مونږه د غیبو خبر لرونکي. واسأل القریة او تپوسو که د هغې کلي نه کنا فیه چې مونږه وو په هغې کې والعیر التي او د قافلې هغې نه اقبلنا فیها چې مونږ په هغې کې راغلي وو د هغې نه تپوس کوه انا لصادقون بېشکه مونږ رښتیني یو. قال اویل یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته نفسونو ستاسو امرن یوه خبره فصبر جمیل پس زما کار چې دی صبر جمیل دی. عسى الله امید دی چې الله ان یأتینی چرا بولی ما تبهم دا ټول جمیعا په یو ځای باندې دی به ما ته راځي. انه بېشکه دغه الله هو العلیم الحکیم پوه دی او د حکمتونو خاوند دی. وتولى عنهم مخې واړو د دوی نه وقال ویلې یا اسفا ای افسوسه علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې وبیضت عیناه سپینې شولې دواړه سترګې د ده من الحزن د غم د وجې نه فهو کظیم او دې ډک و د خفګان نه. نو قالو دی اویل تالله قسم په الله تفتأ تذکرو تب همیشه یادوي یوسف علیه السلام حتی تکون حردن تر دې چې ته بشي بیکاره رنځور بشي او تکون من الحالکین یا بشی ته د هلاک شوونه مړ بشي.